بسم الله الرحمن الرحیم. د هرات ملي ټلویزیون درنو قدرمن لیدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. نن شنبه د 1445 هجري سپوږمیز کال د شعبان میاشتې 14 نیټه ده چې د 1402 هجري لمریز کال د کب میاشتې 15 نیټې سره سمون خوري. په سر کې د څو خبرونو سرټکي. د هرات ښاریان د کورنیو تولیداتو په ملاتړ د اسلامي امارت د الو ځلو څخه قدردانۍ. په هرات کې د روشن او پهلوانان تر سرلیک لاندې د غیږنونې لوبې ترسره کېدل. او د هرات امنیتي مجاهدو ځواکونو له لوري 4 تنه د نشه یي توکو د پلور په تور نیول کېدل. اوس هم ستاسو پام راړوم بشپړ خبرونو ته. په هرات ولایت کې د کورنیو تولیدي توکو یو شمېر پلورونکي د اسلامي امارت د دغو محصولاتو د ملاتړ هرکلی کوي. د دوی په وینا په دې وروستیو کلونو کې په هیواد کې له کورنیو تولیداتو څخه د ګټې اخیستنې فرهنګ وده کړې چې ډېر پانګوال یې هڅولي دي. نور حال په چمتو کړي راپور کې. عبدالله مختاري د هرات د غوریان ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه د پولیتلین پایپونو د اخیستلو لپاره په هرات ښار کې د یو تولیدي شرکت څخه لیدنه وکړه. نوموړی وایي له څو کلونو راهیسې د هرات په صنعتي ښارګوټي کې د دغه شرکت محصولات اخلي او زیاتوي چې له کورنیو تولیداتو څخه په استفادې به په هیواد کې پانګونه زیاته سي او له صنعتکارانو سره به خپلو مرستو ته دوام ورکړي. بزرگترین معیار که پیش ما هسته برای ما باعث افتخاره که لوله داخل وطن ما تولید میشه و از متریالی که داخل از استفاده میشه کیفیت جنس از برای ما معلومه. بعدش هم جنسی که اینا تولید میکنن برای ما رضایت بخشه. حالا اینا نه تنها و شرکت های دیگه که در سطح شهر تولیدات داخلی، هدف ما هم همینه که همین شرکت هایی که در سطح افغانستان یا ولایت هرات ما شما که هسته، هدف ما اینه که ما از این جنس استفاده کنیم و شرکت های ما شما ترقی داشته باشه. هغه اوس هم له نورو هیوادوالو غواړي چې له کورنیو تولیداتو ګټه واخلي. له بلې خوا په هرات ولایت کې د دغه تولیدي شرکت د خرڅلاو مدیر په هیواد کې له کورنیو تولیداتو د اسلامي امارت د چارواکو د ملاتړ هرکلی کوي او ټینګار کوي چې په هیواد کې له کورنیو تولیداتو څخه د استفادې فرهنګ وده کوي. فعلا جنسی که شکر خدا داخل افغانستان تولید میشه کم از جنس خارجی، جنس اعلای خارجی نیست. هر چیزی که تولید میشه داخل افغانستان نام خدا کیفیت بالایی داره و بازخورد خوبی هم داره و مردم وقتی روی میارن و یک جنس داخلی و تولید داخل استفاده میکنن میبینن که واقعا کیفیتی و کم از کیفیت کالای لوکس خارجی نیه. د هرات سیمیز اداره له صنعتکارانو او کورنیو تولیداتو د ملاتړ د اعلان ترڅنګ ټینګار کوي چې هیواد ته د وارداتي توکو د لوړ کیفیت په برخه کې هڅې روانې دي. پلان داسې دی چې په بندرونو کې سکینر ماشینونه ولګیږي د دې لپاره چې په صحیح ډول باندې کوم اموال چې راوړل کیږي د هغوی معلومات وسي. همچنان د لابراتوارونو په برخه کې چې کوم خوراکي مواد راځي، صحیح دارو درمل راځي، تخمونه راځي یا نور شیان راځي، هغه په ښه ډول باندې هغه دلته ازمایل کیږي. د یادولو وړ ده چې په تیرو 1 یا 2 کلونو کې د اسلامي امارت د مسؤلینو د هلو ځلو په پایله کې اوس د هرات په صنعتي ښارګوټي کې سلګونه فابریکې په عادي ډول فعالیت کوي. د هرات د کرنې ریاست مسؤلین په دې ولایت کې د نیالګیو د کرلو په موسم کې په داسې حال کې د نیالګیو په کرلو ټینګار کوي چې د پستې نیالګیو لږو اوبو ته اړتیا لري او د خلکو لپاره له اقتصادي پلوه تر ټولو ښه نیالګي دي. د هرات د کرنې ریاست د طبیعي سرچینو امیر نثار احمد امینی وایي د پستې ونې تر 300 کلونو پورې ژوند کوي او له اقتصادي پلوه د خلکو لپاره ګټور تمامېدای سي. دوی وایي چې اوس مال 12,000 هکتاره د پستې ځنګلونه لري او سږ کال به دغه ریاست 22 هکتاره د پستې ځنګل جوړ کړي. د هرات د کرنې ریاست د طبیعي منابعو امیر دغه راز زیاتوي دغه ریاست په هرات کې په 200 هکتاره د بادامو نیالګي او 4,000 نور نیالګي کینوي. هیڅوک حق نه لري چې په خپل سر ژور څاګانې وکیني.
د هریرود د سمندري حوزې مسؤلین وایي له 5 میاشتو وروسته به خلکو ته د ژورو څاګانو د کیندلو حق نه ورکول کیږي ترڅو چې په شرایطو برخمن نه وي. د هریرود د سمندري حوزې مشر مولوي سردار ولی مزمل وایي له 5 میاشتو راهیسې پریکړه سوې چې هیڅوک په خپله د ژورې څاګانو د کیندلو حق نه لري او د څا د کیندلو په صورت کې باید د دې ریاست تایید له ځانه سره ولري. د دې ادارې مشر زیاتوي چې د څا د کیندلو حق هغو ځمکو لرونکو ته ورکول کیږي چې د ځمکې خاوندان وي او له ځمکو څخه د اوبو د اخیستو حق لري او هیڅوک حق نه لري چې د امارتي په ځمکو کې ژورې څاګانې وکیني. مولوي مزمل د دې لامل د ځمکې لاندې اوبو کمښت وباله او وی ویل چې په هغو څېړنو کې چې دوی کړي د هرات او تر ځمکې لاندې اوبو ته خطر په ګوته کوي. د روشن او پهلوان تر سرلیک لاندې د غیږنونې سیالۍ دغه مخابراتي شرکت په مالی مرسته او په هرات ولایت کې د غیږنونې د سیمهییز فدراسیون په همکارۍ ترسره شوي. محلي غیږه د هرات ولایت یو له پخوانیو لوبو څخه ده او د جمعې په ورځ د بیلابیلو سیمو څخه خلک په ډیر لیوالتیا سره د دې لوبې لیدو ته راځي. نور حال په راپور کې. غیږه یو له محلي او تاریخي لوبو څخه ده او په هیواد کې ډیری مینوال لري. د هرات ولایت د غیږنونې فدراسیون مسؤلین وایي د دې سیالیو له ترسره کېدو خوښ دي او له نورو خصوصي شرکتونو څخه د ورزشکارانو د همکارۍ او هڅونې غوښتونکي دي. طوری که شما مشاهده میکنید امروز با همکاری ریاست تربیت بدنی و ورزش ولایت هرات و ریاست فدراسیون گوشتی محلی هرات شرکت مخابراتی روشن حاضر شده که پهلوانا تفقد نقدی و سکه طلا بده. این بار اول نیست که شرکت های خصوصی گوشتگیرها و پهلوانای ما میان در این میدان تشویق میکنن. امیدواریم که این روند ادامه داشته باشه. امروز بهترین پهلوانان ما به میدان خواهد آمدن و شما شاهد بهترین گوشتی ها خواهد بودین. امیدوارم که تجار خیر و کسایی که تبلیغات خود میخواهند بیان به این میدانی که هر روز جمعه 10,000 نفر میآید و این میدان همیشه وقت میدان شکست ناپذیر بوده. خو په هرات ولایت کې غیږنونکي وایي چې غیږ یوه دودیزه لوبه ده او په دې دودیزه لوبه کې د خلکو د زیاتې لیوالتیا خبره کوي. پهلوانی حال یک مسئله رسمی و خود گرفته. گوشتی بنده بغل بود حالی به نام کورش شده که این پیش از به 2 سال پیش پهلوانای هرات به تو ازبکستان رفتم مدال آوردم مدال قهرمانی آوردم. به سال 400 یک مسابقه به ایران داشتیم که ما 6 نفر پهلوانا بردیم با 17 کشور با او گنبز و کوس. یک مسابقه بسیار جالبی بود که الحمدلله هرات هم اول شد هم کپ قهرمانی رو گرفتن. اوس هم دغه ورزش لوبغاړي په ملي او نړیوالو سیالیو کې د خپل چمتووالي خبره کوي. این مسابقات تقریبا یک ماه میشه ما آمادگی میگیریم به مسابقات. دیگه مسابقات خوب سطح بالایه. پناه به خدا که بیشتر هم از دیگه طریق دولت اینا تشویق شیم که گوشتی ها پهلوانی به سطح جهانی و بین المللی برگزار کنیم. دیگه مدت 10 سال میشه پهلوانی میکنیم. دیگه تمرین ما همیشه جریان داره. هفته 3 تمرین داره به کلاب. دیگه رقابت سالم هر جمعه این رقابت ما جریان داره. داخل میدان که هست رقابت سالم بیرون از میدان خود همه پهلوانا همه کلب‌ها برادره. دا په داسې حال کې ده چې هرات د غیږنونې 24 کلبونه لري او تر 100,000 ډیر غیږنونکي لري. د هرات د ښاروالۍ د ادارې مسؤلین وایي دغه اداره به سږ کال 400 ساعته د انجیل په کانال کې شاولکاري وکړي. د دې کار موخه د دې کانال د پاکولو او ښه ګټه اخیستنې وي. د ښاروالۍ د ادارې ویان ناصر ارمل وایي دوی به د دغې ادارې لخوا تر 6 کیلومتره زیات ښاري سیمې پاکې کړي او د جوی انجیل د شاوخوا ټولو اوسیدونکو څخه یې وغوښتل چې د جوی انجیل د سیند د پاکوالي او اوبو په ساتلو کې ورسره همکاري وکړي. ارمل زیاته کړه دغه اداره په اوږدمهال کې پلان لري چې د انجیل تاریخي کانال اوبه د ښار له سیندونو څخه جلا کړي ترڅو د بحر اوبه بزګرانو ته ورسیږي. په هرات ولایت کې د اسلامي امارت د ځواکونو لخوا د نشهیي توکو د پلورلو په تور 4 تنه ونیول شول. د هرات د امنیه قمندانۍ له نشهیي توکو سره د مبارزې مدیریت د دغه ولایت له اړونده سیمو څخه 4 تنه د نشهیي توکو د پلور
او د ناقانونه وسلو د ساتلو او لیږد په تور نیولې دي. له دغو کسانو څخه 55 کیلوګرامه نشه یي توکي اف، 15 کیلوګرامه شیشه، 1 میل کلاشینکوف، 1 میل توپانچه او 1 ګرنیډ ترلاسه شوي چې اوس د هرات د امنیه قومندانۍ د امنیتي ځواکونو تر څارنې لاندې دي. د یادولو وړ د نیول شوي کسانو دوسیه د شرعي او قانوني پریکړې په موخه د هرات محکمې ته سپارل شوي دي. د هرات ولایت د امنیتي ځواکونو لخوا د مسلکي غلو یوه ډله ونیول شوه. د هرات ولایت د 9مې امنیتي حوزې منصوبینو 3 تنه د مسلکي غلو یوه ډله چې د خلکو مالونه اغلا کول د یاد سیمې اړوند سیمو څخه د یو لړ کشفي عملیاتو په ترڅ کې نیولې دي. له دغو کسانو څخه 1,02,100 افغانۍ، 38 میلیونه تومان او غلا شوي توکي ترلاسه شوي چې اوس د اسلامي امارت د ځواکونو تر څارنې لاندې دي. د هرات ولایت د ترافیکو پولیسو د موټر چلولو لایسنس لپاره له غوښتونکو څخه عملي ازموینه اخیستې. د 285 تنو په شمیر سره چې د مخه په ورځنیز ټولګي کې شامل شوي وو، د سړک ترافیک اصول او مقررات د ټولګي له ټاکلو مودې وروسته او د نظري ازموینه اخیستو په تېرېدو سره په عملي ازموینه کې شامل شول. له دغه ټولۍ څخه 214 تنه د ترافیکو پولیسو د هیات استازي په شتون کې په عملي ازموینه کې بریالي شول. محترم لیدونکو، اوس هم ستاسو پام راړوم د سبا ورځ د هوا اټکل. د لوی سشتن تعالی په نامه ګرانو لیدونکو د ما سلامونه ومنئ، شپه مو په خیر. اوس هم پاملرنه وکئ د سبا ورځې د هوا اټکل. یکشنبه هرات ښار اوریاز الوره درجه 8 تیتای 0 درجه سانتیگراد، غوریان اوریاز الوره درجه 8 تیتای -2 درجه سانتیگراد، کروخ د واوره اټکل الوره درجه 4 تیتای -4 درجه سانتیگراد او پښتون زرغون د واوره اټکل الوره درجه 7 تیتای -2 درجه سانتیگراد. اوس هم یو ځل بیا د څو خبرونو سرټکي. د هرات ښاریان د کورنیو تولیداتو په ملاتړ د اسلامي امارت د الوځلو څخه قدردانۍ. په هرات کې د روشن او پهلوانان تر سرلیک لاندې د غیږنونې لوبې ترسره کېدل. او د هرات امنیتي مجاهدو ځواکونو له لوري 4 تنه د نشه یي توکو د پلور په تور نیول کېدل. محترم لیدونکو، دا و د نن شپې خبرونه چې ستاسو قدرمن حضور ته وړاندې سوه. تر بیا مو په لوی څښتن تعالی سپارم.